چی تراغلی جهالت له دنیا لاړو. د شعبان د میاشتې د عظمت او د برکت ورځې دي. ستاسې ودرانه حضور ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو څخه یو څو احادیث وړاندې کومه. د دغې میاشتې د فضائلو په سلسله کې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم کم فضائل بیان کړي دي، په هغو کې یو روایت د سیدنا اسامه ابن زید رضی الله عنه دی. د مبارک فرمایلی دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ما وویل: ای د الله رسوله، موږ تا نه وینو چې ته دې دونه ډېرې زیاتې روژې ونیسې لکه څنګه چې ته زیاتې روژې د شعبان په میاشت کې نیسې. د الله و رسول صلی الله علیه وسلم ته مو دا خبره وکړل. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وی راته وویل: ذاک شهر، دا یو داسې میاشت ده یغفل الناس عنه چې خلک د دې څخه غافله دي. د دغې میاشتې هغه عظمت او برکت، د دغې میاشتې هغه لوی اجر او ثواب، د دې څخه خلک غافله دي. دا یو داسې میاشت ده چې د رجب میاشتې او د رمضان د میاشتې په مابینځ کې راځي. موږ او تاسې د رجب و میاشتې د خدای تعالی میاشت وایو او د رمضان و میاشت ته د روژې میاشت وایو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا د شعبان میاشت دا یو داسې میاشت ده چې د رجب او د رمضان په مابینځ کې راځي. وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین، دا یو داسې میاشت ده چې په دغه میاشت کې د رب العالمین و حضور ته د انسانانو اعمال پورته کیږي. واحب ان يرفع عملي وانا صائم، رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زه دا خوښومه چې زما اعمال دي. ورسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه دا خوښومه چې زما اعمال دي و رب العالمین ته پورته سي په داسې حالت کې چې زه روژتي یم، زما روژه. نو په دغه میاشت کې د روژو نیول د رسول کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده. په دغه میاشت کې د روژو اهتمام کول د الله د رسول صلی الله علیه وسلم فرمان دی. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تمنا ده چې مؤمنان باید چې په دغه میاشت کې ډېرې روژې ونیسي. په یو بل روایت کې راځي د سیدنا انس ابن مالک رضی الله عنه ده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يفطر. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک بداره کمو چې کله نا کله به ډېرې روژې ونیولې. رسول کریم صلی الله علیه وسلم به روژې نه ماتولې، یعنې داسې یو ورځ به نه وه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به روژه نه ونیولې. موږ به وایي له ځانه سره ویل: ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفطر العام. موږ به وایي دا ګمان کوي چې کېدلی سي رسول کریم صلی الله علیه وسلم سږ کال ټوله کال روژه ونیسي. ثم يفطر فلا يصوم حتى نقول ما في نفسه ان يصوم العام. بیا به رسول کریم صلی الله علیه وسلم کله نا کله داسې پرله پسې د روژو نیول پرېښول. ډېر وخت به رسول کریم صلی الله علیه وسلم روژې پرېښولې. زموږ به دا ګمان و چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سږ کال بالکل د روژو د نیولو نیت نه دی. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وه. وکان احب الصوم الیه فی شعبان. خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېرې محبوبې روژې هغه د شعبان د میاشتې روژې وې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به نیولې او نه به پرېښولې. د حدیث شریف روایت احمد او طبرانی دواړو کړی دی.
په یو بل روایت کې راځي د سیدنا انس رضی الله عنه ده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي صوم أفضل بعد رمضان اې د الله رسوله د رمضان د روژې د میاشتې وروسته در ټولو بهترینه روژه د ډیر اجر او د ثواب والا روژه هغه کومه یوه ده وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل قال شعبان لتعظیم رمضان د شعبان د میاشتې د برات د میاشتې روژې دا بهترین روژې دي د اجر او د ثواب په اعتبار باندې بالخصوص مؤمنان باید چې په دغه میاشت کې روژې ونیسي لپاره د دې چې تعظیم قدر او عزت د رمضان د میاشتې ورباندې راسي بیا وایي موږ رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل فأي صدقة افضل ای د الله رسوله په صدقو کې در ټولو بهترینه صدقه د ډیر اجر او د ثواب صدقه هغه کومه یوه ده وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل قال صدقة فی رمضان صدقه د روژې په میاشت کې دا در ټولو بهترینه روژه ده دا بهترینه صدقه ده د روژې په میاشت کې د صدقه کول دا در ټولو بهترینه صدقه ده چې کله مؤمن مسلمان ونیسي الله جل جلاله ډیر په راضي کیږي د حدیث شریف روایت ترمذی کړی دی په بل روایت کې راځي د ام المؤمنین سیدتنا عائشه صدیقه طاهره مطهره رضی الله عنها ده دی مبارک فرمایلی دی وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د شعبان د میاشتې ټولې روژې نیولې کان یصوم شعبان کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د شعبان د میاشتې روژې ټولې نیولې دا مبارک فرمایي ما ورسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل قالت قلت يا رسول الله احب الشهور اليك ان تصومه شعبان د الله رسوله بهترینه میاشت چې تی روژې ټولې نیسي او تا ته محبوبه میاشت ده هغه د شعبان د میاشت ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل قال ان الله يكتب فيه على كل نفس ميتة تلك السنه وی د الله جل جلاله د شعبان په میاشت کې د دغه میاشتې د 15 په شپه باندې الله تبارک وتعالی د انسانانو اجلونه لیکي د انسان دو اجل دي یو هغه اجل دی چې کله انسان له موره پیدا کیږي د مور په نس کې نو الله تبارک وتعالی دغه انسان ته روح ورکوي په دغه وخت کې دغه انسان اجل ولیکل سي د عمر ولیکل سي یو تفصیلی امر دی چې هر کال چې کم انسانان مري د شعبان د 15 په شپه باندې الله تبارک وتعالی هغه تفصیلی لست هغه تفصیلی بیان د دغه انسان د مرګ ده د هغه نیټه ده د هغه وخت ده الله جل جلاله فرشتو ته ورکی چې دغه انسانان په دغه کال باندې پر دغه حالات باندې مري په دغه مرزو باندې بمري رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زه د شعبان په میاشت کې روژه نیسم د شعبان د میاشتې روژې نیسم ماته دا خوند راکوي چې الله جل جلاله زما د مرګ فیصله ورکړي و فرشتو ته او زه په دغه حالت کې روژتي یم او روژه مې نیولې رسول کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دی فاحب ان یاتینی اجلی وانا صائم زدا خوشوم چې زما اجل راسي زما د مرګ نیټه او فرشتو ته الله جل جلاله په لاس ورکی خو زما روژې ما د الله د رضا دپاره روژه نیولې او الله تبارک وتعالی پر ما باندې فیصله د مرګ وکړي په دغه خاطر باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د شعبان په میاشت کې د برات په میاشت کې ډېرې روژې نیولې حتی په یو روایت کې راځي د بخاري او د مسلم ده لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان كان يصومه وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم به هیڅ کله د یوې میاشتې دونه ډېرې روژې نه نیولې لکه د شعبان د میاشتې روژې چې به نیولې
په بل روایت کې راځي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې ډېرې روژې به ونیولې در شعبان در میاشتې. فانه كان يصوم شعبان كله. رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د شعبان د میاشتې ټولې روژې نیولې. وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون. انسانانو ازما امته تاسې دونه اعمال ترسره کوئ چې څونه په وس باندې پرئ، د څونه وس او توان لري دونه عمل ترسره کوئ. ورسته رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن الله لا يمل حتى تمل. الله جل جلاله په ثواب ورکولو باندې نه ستړی کیږي، خو تاسې په اعمالو کولو باندې ستړي کیږئ. نو تاسې دونه اعمال ترسره کوئ چې څونه اعمال مو په وس باندې پرئ او تاسې ښه په طبیعت او په خوشحالي باندې ترسره کولی سئ. وكان احب الصلاة الى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه. په لمنځو کې بیا در ټولو محبوب لمونځ ورسول کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه لمونځ و چې همیشه توب به ورباندې کوي. وكان اذا صلى صلاة داوم عليه. کله چې به رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو لمونځ ترسره کوي بیا به هغه لمانځه باندې همیشه توب کوي او هغه لمونځ به بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پرېښوي. خو البته یو مهمه خبره هغه دا ده چې په دغه میاشت کې د دغه شعبان په میاشت کې د دغه میاشتې د 15 شپه دا یو مهمه شپه ده. د دغه شپې د عبادت امر رسول کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی او د دغه ورځې د روژې امر رسول کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی.